دا غوږ بهتروالی وجه دا ده یو انسان په غوږونو باندې دروند دی هغه خبرې هم بیا نشي کولی غالبا کنی معاشره کې تاسو په دې باندې تجربه وکئ یو انسان په غوږو باندې کوڼی نو هغه خبرې هم نشي کولی ځکه هغه څه ووایي هغه څه اورېدلی نه وي او یو انسان که په سترګو باندې ړوند دي هغه ټول کارونه کوي تر دې پورې غټ غټ علما په دې امت کې تیر شوي دي په سترګو باندې نابینا و لیکن تاسو چرته کې وګوره چرته کې به ماته کوڼ سړی څوک عالم ونښي چې فلانې په غوږو باندې کوڼ دی لیکن عالم هم دی نو د غوږونو غوروالی په دې باندې دی چې دې سره انسان چې کله دا الله رب العالمین یو انسان له ورکړي الله رب العالمین ډېرو کارونو توفیق ورکوي نو غوږ دا د الله رب العالمین یو لوی نعمت دی چې انسان ته ور نصیب کړي نو دې وجې نه که دا سترګه الله درکړې ده دا هم په دې دین کې استعمال کا